زه نن د جنتي وطن د مڼو په باغ کې ولاړ یم. تاسو د دنیا په ګوټ ګوټ کې مڼې لیدلي، خو بهترینه مڼه چې ده هغه د افغانستان دا د میدان وردګو او د غزنې. نو نن موږ په غزني ولایت کې ولاړ یو. تر ټولو جالبه دا ده که تاسو دلته هر یو ونه ګورئ، که داسې وخوځئ نو دا پاڼې ترې راغورځېږي، یعنې خزان دی او ژمي ته نږدې سیزن دی. خو که دلته وګورو په دې ونه کې دومره شنې مڼې دي، حالان کې د مڼو سیزن دی. دې خواته دغه نورو بوټونه چې دی مڼې راښکېدلې دي او پیک کېږي او بارېږي او بازارونو ته ځي او بلکې خارجي هېوادونو ته ځي. خو دغه کم د مڼو فصل چې دی دا به وایي 2 میاشتې بعد، یعنی په جدي کې عموما واورې ورېږي او 10-15 ورځې بعد به په دې ونه کې ګوره دا پاڼې تاسو ګورئ ترې غورځېږي، یوه پاڼه به پکې نه، خو دا مڼې به پکې انشاءالله تعالی نښتي. یعنې په دې ونه کې به 1 میاشت بعد پاڼه نه، خو مړه به پکې. موږ ته الله تعالی ډېر بهترینه وطن راکړی، ډېر ښکلی وطن یې راکړی دی. خو څه زمونږ دغه کلي چې دي د جنګونو را خرابې کړي دي، کار ترې نشو اخیستلی. خوشبختانه داسې خاوره موږ ته الله تعالی راکړې چې هر تخم ته ور واچې، د هرې میوې تخم ته ور واچې، الله تعالی راشنه کوي. بیا بل طرف ته که وګورو زموږ په وطن کې دغومره ښه فرصت، دغومره ښه بهترینه خاوره، دغومره ښایسته خواږي اوبه موږ ته الله تعالی راکړي دي، خو بیا هم زموږ ځوانان ډلې ډلې خارجي هیوادونو ته روان دي. نو هغه سرمایهداره خلک چې په پردو بانکونو کې، د پردو هیوادونو په بانکونو کې خپلې پیسې ذخیره کوي. زموږ د ځوانانو په غوښو باندې د مدیترانې د سمندر د مایانو خېټې ډکې شوې دي، د ایران ځنګل، د ترکیه ځنګل، دا زموږ په ځوانانو باندې ډکې دي او په همدې خاطر باندې چې دوی خارج ته ځي. موږ ته الله تعالی داسې وطن راکړی که دلته موږ هغه پیسې چې په پردي بانک کې ذخیره کوو او هغه راولو په دې وطن کې ورباندې سرمایه ګزاري وکړو، د مڼو باغونه جوړ کړو، د الو بخارا چې غزني پکې ډېر زیات مشهور دی، د دې باغونه جوړ کړو، یا دغه ډول نور باغونه جوړ کړو. انشاءالله تعالی دغه ځوانان چې دا پردي هیوادونو ته ځي او هلته د هغوی خلکو خدمتونه کوي، یو وخت به بیا الله تعالی راولي چې دا خلک به دلته راځي او زموږ خدمت به کوي. وطن دومره بهترینه دی چې د دې ونې نه به پاڼه غورځېږي خو مړه به پکې. یعنې په هر سیزن کې موږ کولی شو چې میوه ترې لاسته راوړو. نو ډېر ښکلی باغ دی. دلته ما سره ملګري هم دي، د دې باغ مسؤلین هم دي. د دې باغ نورې کومې مڼې چې شوي دي بهترینه مڼې، دا به درته زه هم وښیم. د افغانستان خاوره د جنت د خاورې سره مساوي ده. که هر یو تخم ته ور واچې نو بس نوره خواري او زحمت نه غواړي، انشاءالله تعالی په خپله شنې کېږي. دلته نو د مڼو باغ دی، په زرګونه ډوله مڼې هم دي پکې، بوټي مڼې هم دي پکې، مختلف ډولونه دي پکې. او دا چې کله موږ وګورو نو باید چې الحمدلله پې ووایو. یو وخت انشاءالله تعالی په دې باندې موږ یقیني یو که چېرته کار وشي، زحمت وویستل شي، نو یو وخت به بیا موږ د محمود غزنوي هغه تاریخ را ژوندی کوو، د احمدشاه بابا هغه تاریخ را ژوندی، خو چې موږ خپل څه ولرو. داسې نه چې ځوانان مو په نورو هیوادونو کې کار کوي. نو په هغه سرمایهدارو خلکو باندې غږ دی چې راشئ په ګران هیواد کې سرمایه ګزاري وکړئ، باغونه جوړ کړئ، کارخانې جوړ کړئ او دلته ډېر ښه کاري فرصت دی. الحمدلله زه دا څو ورځې راغلی په غزني کې ګرځم، که غره ته ځي که سمې ته ځي، یعنې دا مشکل نشته چې تا ته به څوک وي چې امنیت خراب دی. بهترینه فرصت دی د سرمایه ګزارۍ دپاره. نو خبره په مڼو ده، په مڼو کې بیرته په سرمایه ګزارۍ باندې بار بار ځکه راګرځو چې په والله چې زړه مو دردېږي چې دغه ځوانان ګورو چې د هېواد څخه روان دي. نو زه خپله خبرې ډېرې نه اوږدوم، ډېرې خبرې په کتابونو کې خوند کوي او راځو نیغ په نیغه د باغ والا سره غږیږو. بسم الله الرحمن الرحیم. نو شینواری صاحب بیا هم د خواجمریو سیمې ته په خیر راغلی، د قلعه‌نو سیمې ته. موږ دلته د یو چا باغ ته راغلي یو چې واقعا هغه د مڼو کوټې خو تا ولیدلې. ما مخته چې دوی ته سلام ور واچولو، مال برکت یې او څو ځایه داسې ښې کوټې ولاړې وې، موټر هم ورته ولاړ و چې بارېدلې. نو دا به غزني ته ځي، د غزني نه به قندهار ته ځي، یا فرض که نورو ملکو ته ځي، سوکه سوکه پسې روانېږي. لومړی ستړي مه شئ، خدای پاک مو وساته. جور بخیر. قراری خاص جور خواستیم. ببخشید اسم مبارکتان است؟ اسدالله است، امز غزنی. بسیار خوب. این قریه چی نام داره؟ این قریه در نام قلعه‌نو است. به نام قلعه‌نو. اینمی باغ از خودت است؟ نه ما فقط اینجا کارگر هستیم. خب بسیار خوب. اینمی اینجا مثلا که شما اینمی سیب خریدین، اونجا که زیاد می کوچ انداخته بودین، چی گپ است؟ فقط اینجا کار نمیره ثبات منه نن رویم نه. نسیب سرخه. خب بسیار خوب. یک تجار هم کابل است، خاطر نمزو ما کار نیم. دیگه اون امور اینمی موتور که بار نمیده، فقط در کنی یخچالی برابر نه. دیگه این روان نه. دمی یک ریت فرض که چی قدر خواب بوده؟ 2.5 کیلو.
2.5 کیلو یعنی لسنیم کیلو په یوه کریت کې راځي او په هغو کې راځي و بعد از او یکی روان کنه و نمونجا باز اونجا به فروش میرسانن حالا یک کریتشان در چند است چند یک کریتش اینجا 200 افغانی تمام میشه بین په 200 افغانی دغه یو کریت تمامیږي او نو 200 افغانی تمام خو دغه په دغه باغ کې لز 12 کسان مصروف دي او مصروف دي غرب کې هم د سینه چې ټول کله خلک دفتر کې ناست دي او د هوتک صاحب غونې سیلانه نزي چکارې ورکوي خو څوک په پټو کې کار کوي څوک په هوټلو کې کار کوي په یو ځای په ګوزي کې د ملک هغه ژوند او سرکولیشن ور باندې رواني نو خبره ده چې خلک وي بیکاری ده بیکاری ټول خلک موږ دفتر کې نوش مقررول کنه دغه وچه دختې دا آبادول غوړ څوک لوړانه به دا وچه دخته و الحمدلله دا مړو باغ ده او شینواری صاحب یو کتاب کې مې مخکې ولوستل چې د موږ ډیری د پانتونونو څخه فارغ شوي ځوانان دوی د تمه لري چې څنګه د پانتونه فارغ شي دوی باید د میز تر شا کینی او دفتري کار وکړي یوازې په دفتري کار باندې زړه تړل ښه نه وي دوی باید دهقاني وکړي زراعت وکړي مالداري وکړي فرض کا فارم د چرګانو جوړ کړي نور د غواګانو فارم جوړ کړي بل لبنیاتو ته لاس واچوي سوداګرۍ تجارت ته لاس واچوي یوازې یعنی تر دفتر پورې د موږ کار باید محدود نشي موږ ته کاري فرصتونه شته وطن هم اوس امن دی الحمدلله نو موږ ډېر ښه فرصتونه لرو چې پر مخ باندې یوسو او د خپل وطن د حاصلاتو نه او په خپل وطن کې ژوند وکړو او د دوی نه استفاده وکړو ډېره مننه هوتک صاحب دا د مړې ذایقه شریکه کا سترګو څنګه د مخواږه ده که نه خو ما مخکې هم درته ویل د جلال آباد ګوبخان ما مخکې هم درته ویل د غزني د خواجمریو د درې مړې چې دي دا یعنی ډېرې وتلې مړې دي بس د باغوان د کور ودان یې خیر دی چې نورې مړې هم موږ تاسو ته راوړي دي او مېلمه پالنه کوي کور ودان تشکر زنده باشین لالا مننه